السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. په حدیث شریف کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ارشاد ده چې د الله جل جلاله په نسبت باندې تر ټولو خوښه څلور کلمې دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د دې حدیث بخاری را نقل کړی او مسلم را نقل کړی دی. زما قدرمندو عزتمندو مسلمانانو ورونو، نو دا کلمې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېرې محبوبې کلمې وي. نو موږ تاسو ته باید پکار دی چې دا کلمې په هره ورځ کې کم از کم 100 ځله ووایو. نو دغه کلمې خلکو سره شیر کړئ چې خلک د دې کلمو نه فایده واخلي. والسلام.